دغه نور خلق چې ځان ته سوي د نیټو ملکونه رالل هغه الله تبارک وتعالى دغه طالب په ذریعہ باندې سم کړی دی نو دا پکې د کمې غاړې کوجا راغلی دی تو په خپل باندې سمېږي ان شاء الله العزیز. خودونه ویم زما محترم ورونو چې په دې حالاتو کې مونږ او تاسو باندې ذمہ داري سیوا دی د یو عالم په حیثیت باندې کنن بعض خلک دا خبره کوي علماء ته په جمعات کې سیاسي خبره نه دی کول. زما سیاسي خبره په کوم ځای کې کوم؟ زما د سیاست اماجګه هم دغه ده، درس و تدریس، دغه شان مدرسه، دغه شان خانقاه، دغه شان مراکز، په دې کې به د دین د بالادستۍ خبره کوو ان شاء الله العزیز. هندوستان ته چې کله انګریز راغی دا غړو باندې میشن داو چې دلته نه مدرسه ختمه کا، دلته نه کتابونه ختم کا، علماء کرام چې کوم دینو شهیدان کا، دوی بیا به موږ خپل کار اسانیږي. په یو ورځ باندې 4,500 علماء کرام د شهیدان کړل. تاریخ لیکي هندوستان کې داسې ونه نه وه چې هغې پورې د یو عالم دین سټ چې کوم دینو ځوړن نو. په خپله باندې د حضرت مدني صاحب رحمه الله نورسي دا خبره کوله او باقاعده لیکلې ده. زما محترم ورونو وی چې داسې وخت هم د هندوستان ځمکې لیدلې دی چې هلته به خلکو جنازه په اوږو باندې راغشتې وه چې پلانکي ځای کې چې کوم دی نو یو عالم دی هغه به دا جنازه وکړي. چې کله به هلته ورسېدل پته به ولګېده چې عالم بیګا شهید کړلی شوی دی. بیا به د یوې قصبې نه بلې قصبې ته هغه جنازه وړلې شوه تر دې پورې چې دا ټولې قصبې به یې وکتې او علما کرام به شهیدان کړلی شوي وو. هغه جنازه د مسلمان بنده بغیر د جنازې نه به د هغې تدفین چې کوم دی نو وشو. زما وروڼو د سختو سره دا علم الحمدلله دا نن بخاري شریف زمونږ استاد محترم مشر حضرت مولانا حافظ اختر علي عزیزي صاحب دامت برکاتهم انشاءالله درس بخاري به مونږ تاسو ته کوي. زما وروڼو دغه مونږ تاسو سندن هم په دغه انداز باندې را رسېدلې دی چې زمونږ علماء کرامو بیا دې ته نه دي کتلې چې دا بلډینګ دی دا عمارت دی که ونه و د ونې لاندې ناست دی او درس شروع دی. مثلا دارالعلوم دیوبند زمونږ استادو د انار د ونې نه یو درس چې کوم دی نو هغه شروع شو. الحمدلله نن د دنیا ګوټ ګوټ ته چې کوم دی نو هغه رسېدلی دی. نو زما محترم ورونو نن زه دغې خلکو ته هم دا ویم دا پیغام ورته ورکوم چې کم از کم د مدرسې سره د مدرسې د طالب سره د مدرسې د مولا سره چیړخاني مه کوه، چیړ مه کوه کله په یو باندې او کله په بله باندې ته د علماو خلاف د طلباو خلاف د مدارسو خلاف موږ ستا په هر یو فکر باندې پوه یو، ستا په هر یو نظریه باندې پوه یو. زما محترم ورونو تاسو وکتل دا بله ورځ زموږ د یو عالم دین حضرت مولانا جمال الدین چې هغه زموږ د قامي اسمبلی ممبر هم دی، یو عالم هم دی، خو چې کله دغې بدبختو ورته لاس واچو او بیا د هغه پټکي یې وغورځو نو الحمدلله زموږ او ستاسو د قائد په حکم باندې زه ډېره شکریه یم ستاسو د مردان د ټولو ملګرو ډېره زیاته ادا کوم یقیني طور باندې چې قائد جمعیت صرف یو حکم وکړو بیا د ضلعې او د صوبې د طرف نه یو پیغام ملګرو ته ورسېدو په 15-20 منټ کې الحمدلله چا ته پیغام رسېدلی و. میدان عمل کې ولاړ دی، میدان کارزار کې ولاړ دی. حکم وشو کالج چوک بند کې کالج چوک بندو، حکم وشو موټر وے بند کې موټر وے بندوا. ټول ملک الحمدلله د قائد جمعیت په یو اشاره او په یو حکم باندې دا ټول ملک چې کوم دی هغه جام شوی. زه نن هم دغې خلکو ته ویم څوک چې نن د اقتدار په هغې د شک ناست دی کله زما قائدینو پسې غلطې خبرې کوي، کله زموږ د قائد نوم په دې ګنده ژبه باندې اخلي. قسم په خدای زموږ قائدین ډېر د صبر او تحمل نه کار اخلي، ډېر د برداشت نه کار اخلي. دغه ملک زموږ ملک دی، د ملک د سالمیت دپاره د ملک د بقا دپاره د هغې کوششونه د هغې سټرګل او سعی چې کوم دی نو هغه جاري او ساري ده. کني حقیقت درته ویم د دې خلکو سمول دا موږ له ډېر په اسانه باندې راځي، دا څه ګران نه دي چې د چا زړه چوي او که رغېږي. خو موږ به د دین د بالادستۍ دپاره اسلامي نظام دپاره دا ملک د اسلام په نوم باندې جوړ دی، لا اله الا الله په نوم باندې جوړ دی. انشاءالله العزیز که د ځان قرباني راځي ورکوو به خپله خبره به جاري ساتو انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله. دیکھو خو به رستو کېږو نه که نه مضبوط به ولاړ یو په میدان کې. زموږ فرض دی امر بالمعروف نهي عن المنکر.
دا اللہ حکم دے دا بکوے نبی علیہ السلام فرمائی من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی منکر کار نے اولی دو لاس کے طاقت قوت حکومت ستا پاغے باندے منع کا کہ لاس کے طاقت و قوت نشتا یا پا جب باندے ہوایا دا جب وینا بز کمزے کوم پا ممبر باندے بم کوم پا محراب باندے بم کوم دا جب وینا پا قبرستان کے بم کوم دا زما فرض جوڑی گی دا نبی علیہ السلام فرمائی چی دا غدوے مدرجہ دا لنبنے پلاس باندے بیا پا جب باندے ہاں کدا بیا نشم کولے پا زڑکے بیا بد گرم تو نبی علیہ السلام فرمائی ذالک اضعف الایمان اضعف ایمان دے اضعف ضعیف امنا اضعف ایمان دے دا ٹولنا کمزور ترین ایماندار جی بیا پا زڑکے جی کم دے راگا بد گنا انشاءاللہ العزیز زمان ایمان مضبوط دے الحمدللہ منگ با پلاس باندے ہم دا من کول کوشش کو چکل طاقت و قوتو طاقت و قوت و حکومت نو بیا جبا خودما چر دتلے نرا بیا پا جبا بخام خا چه سونا منکر کارون دی بیہودہ کارون دی دا اسلام و دا دین خلاف دی دا مدرسے و دا جماعت خلاف دی دا عزت و دا ناموس خلاف دی بیا خپل جبا پا دیبان بزو دا غمن عکوم دا نبی علیہ السلام دا حدیث مطابق دا پا منگ باندے لازم ہے جدا بکو انشاءاللہ العزیز کو بکا خیری زما محترم ورن بہر حال زمونگ استاد سو اس یو عملی جن شروش کم ملگری زمون فضلائے کرام دی اس یو لوی ذمہ داری دغه پټکے دا عام پټکے نه دی دا د ډیر بھاری او ډیر درون یو بوج زمونږ استاسو په سر باندې دی موږ به ان شاء الله په خپل معاشره کې د اصلاح کوشش وکړو موږ به دغه په داسې انداز باندې بالموعظه الحسنه په خپل انداز باندې زمونږ جبه سره کنزل وینا دا خو نه کوي حقیقت دا دی نه دا کو او نه زمونږ د قائدینو دا تربیت ته زمونږ د مشرانو تربیت سره محبت سره الفت سره او یو خبر ادا کوم زما محترم ورونو چې مونږ تاسو دې مینه خورکو محبت ته خور کو په خپل معاشره کې په خپل محله کې په خپل کلی کې او په خپل سوسایټي کې دغه شانته تمام مکاتب فکر سره یو خپل نظر باندې خپل فکر باندې په ښه انداز باندې ناسته ولاړه کو ځکه زمونږ جمعیت علماء اسلام زمونږ قائدین د امت مسلمه د اتحاد قائل دي امت مسلمه کې د افتراق او د جدای د یو بل سره نفرتونو د دې قائل جمعیت علماء اسلام نه دي جمعیت علماء اسلام قائلین الحمدلله همیشه د پر خپل سینې کولو ساتل را خپل وزر همیشه د پر غوړې کړې دي د محبت یو پیغام ټول دنیا ته ور کړې دي او د وخت ضرورت هم ده چې مونږ تاسو د محبت پیغام چې کم دی نو عام کو د نفرت د بغض د کینې د حسد د دې پیغام چې کم دی نو عام کو په خپل انداز باندې بالموعظه الحسنه قران او حدیث بیانو چې د مونږ تاسو نور خلکو مونږ تاسو طرف ته اعلان وي زموستا خبره د کم دی نو وګدي چې کله یو ځای کې محبت وي یقیني طور په خپل د خلکو رجحان الته کې راځي زما بدا گزارش چې مونږ تاسو د اتحاد امت د یووالي لپاره زمونږ استادو مهنتي جمعیت علماء اسلام همیشه د پاره دغه आवाज کړی دی قائد جمعیت امام انقلاب کومو تاسو ګورو یقیني تور باندې همیشه د امت د وحدت خبره کړی دا د امت د یووالي خبره کړی دا د امت د راغونډېدو خبره کړی دا سونه مکاتب فکر دی د وجه زمونږ مشران دا خبره کوي چې خپل مسلک پرګدما د بل مسلک چھیڑما اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں نو په خپل به ان شاء الله زمونږ تاسو د دین بنیادونه هغه کې به استحکام د اسلام د غلبې سوچ او فکر دا به ان شاء الله حاوی کیږي نو دغه یو گزارش ته چې مونږ تاسو ان شاء الله العزیز عملی تور باندې د خپل قائدینو د خپل مشرانو خبره ته لغوګدو چې کوم حکم مونږ تاسو ته وي چې هغه حکم مطابق یقینا چې پاګه کې به خیری پاګه کې به زمونږ تاسو برکتی یو انفرادی سوچ د انسان یو اجتماعي سوچ دی چې کله مونږ تاسو اجتماعي سوچ طرف ته یو فکر
یو جماعت طرف ته ید الله علی الجماعه د الله نصرت د امداد سره د الله نصرت او امداد دا د جماعت سره دی دا د ډلې سره دی الله موږ له داسې ډله راکړې ده داسې جماعت راکړې دی چې په هغې کې یقینا زموږ داسې اکابر علما کرام زموږ مشران مشایخ صوفیاء کرام لوی لوی پیران صاحبان لوی لوی درجو والا زموږ استادو د علم په دغه منصب باندې ولاړ خلک په هغې کې دي یقینا زه کله کله سوچ کوم چې دغه زموږ استادو سواد اهل سنت دی دغه زموږ استادو والجماعت په دغه بنیاد باندې دی چې یقیني طور نن که موږ او تاسو ګورو چې دا ټول علما کرام دا په جمعیت علما اسلام کې دی دا د جمعیت علما اسلام د حقانیت دلیل دی ان شاء الله العزیز.